این هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان توسط یک پیلوت در ولایت کنر حفظ شده بود. 2 روز پیش ادریس مومن پیلوت قوای هوایی این طیاره نظامی را به میدان هوایی کابل آورد و به مسئولان امارت اسلامی سپرد. در میدان کې زوم چې د وضعیت مې کتل وضعیت رو تر خرابېده، نو دې خطر چې تخریب نشي، د وطن سرمایه ته ضایع نشي، نو دې خطر مې د وطن چورلکې هم ځان ته د بچاو لپاره دا ورکړ، نجات مې ورکړ، کونړ ته مې بوتله. دا احساس ملي احساس چې دا وطن هم دې چورلکې ضرورت لري او هم موږ ته ضرورت لري، نو د په حساب د ملي احساس چې دا وطن دی، دا وطن آبادي ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، بیرته دې چورلکې سره د هغوی د بیرته راشي چې د وطن ته په ګډه خدمت وکړي. در حین حال مسئولان کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی از این کار آقای مومن ستایش نموده از کادرهای نظامی دیگر نیز می‌خواهد که تا به اندازه توانشان در راستای خدمت به وطن همکاری کنند. هغه خلک چې هغه د دې وطن بچي دي، د هغوی نه هغوی که وړتیا لري، تیر نظام که ترېنه بده استفاده کوله، اوس به الحمدلله د خپلواکۍ د ځواک په برخه کې هغوی نه استفاده کیږي. هغوی نه غوښتنه دا ده چې هغوی د ادریس مومن په شانته دغه ملي احساس، دغه د هیواد دپاره د خدمت احساس په ذهن کې پیدا کړي او د نوي اسلامي نظام چې الحمدلله په 40 کلنو قربانیو او بیا د 20 کلنو قربانیو په پایله کې رامنځته شوی دی او الحمدلله د هیواد په سطح باندې دغه نظام په برکت باندې سرتاسري امن قایم شوی دی. راتلونکی افغانستان به یو مرفه، آزاد، خپلواک او قوي افغانستان وي، نو دغه دپاره کار وکړي. موږ د دې ورور دغه قهرمانی ستایو. مسئولان قوای هوایی امارت اسلامی به تمام کارمندان سابق ادارات دولتی اطمینان می‌دهد که جان آنان حفظ بوده و باید به کارهایشان برگردند. هر نظامی کس چې وي هغه قسم کوي، نو کوم قسم چې د کړی د ملک د نظام لپاره هغه هم رښتونی هغه ثابت کړي چې د ملک لپاره خدمت کوي. نو داسې قدرونو ته موږ احترام لرو او ټول چې هلته بهر ته بعضې کسان چې تللي دي هغه دې بیرته راسي، همداسې به د هغو درناوی کېږي. نو نور د دې سر مال او د دې د حفاظت امارت ذمهوار دی او د داسې قدرونو خاص کار لکه دغسې افتخارات چې کړي وي هغه د پوره درناوی کوي. همچنان مسئول استخبارات امارت اسلامی در ولایت کنر نیز از این کار ادریس مومن قدردانی میکند. موږ ته رابطه وکړه چې زه درځم د یوه طیاره چې کوم دی د درولم کونړ ته، زه د کونړ اوسېدونکی یم، د کونړ بچی یم، باید چې زه د خپل ملت ته زه خدمت وکړم. نو هغه سره موږ ارتباط کې شو تقریبا چې 9 بجې ما والي صاحب حاجي عثمان چې موږ دې ته امنیت نیولی و او د هغه طیاره راوسته، هلته ښکته کړه. نو الحمدلله ډېر د ناز وړ دی چې موږ دا ونازوو او الحمدلله موږ د خپل وس مطابق دا نازولی هم دی. هلته مو خپله همکاري ورسره کړې ده.